اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. تالار کی راغلو ملمنو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترمو دیویار جایدا افتخار کو چې نن په داسې یوه غونډه کې ګډون کوم چې الحمدلله د ما د وطن بچان، د ما د وطن ګلان، د ما د وطن د استادانو لخوا د ما په خپله خاوره کې په خپل آزاد ملکیت سره د خپل وطن د خپل اولس خدمت ته دغه ګلان وړاندې کوي. راځم د علم په باره لږ معلومات در کوم. الحمدلله ټول علمای علم او تعلیم د لمر سترګه ده، د هغه ګټې تاسې ته له ما نه ښې معلومې دي، خو دومره وایم چې تعلیم هغه عظیم جوهر ده، کلم او بیان انجینری او مهندسی هغه جوهر ده چې کله د رب العالمین له طرف نه د مونږ او د تاسې خوږ پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف وایي، کله چې د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې اوله وحی راځي، پیغمبر علیه السلام په غار حرا کې یوازې ناسته، جبرائیل نور څه نه ورته وایي، اول ورته وایي اقرأ ولوله ای پیغمبره. رسول الله ورته فرمایي ما انا بقاری، زه خو قاری نه یم، ما خو تعلیم نه ده کړی، لیکن بیا جبرائیل علیه السلام ورته وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق، ای پیغمبره د خپل رب په نوم باندې شروع وکړه. دغه کافي بولم چې کله پیغمبر ته وحی راځي، اوله وحی د قرائت د تعلیم په باره کې ورته راځي. دویمه خبره محترمو د انجینري پوهنځي محترمو محصلینو، بیا مبارکي در کوم، خو د مبارکۍ سره یو څو توصیې درته کوم. اوله توصیه دا ده چې په هر وخت کې په هر حالت کې د الله نه ویریږئ. د انسان د کامیابۍ راز، د انسان د مقصد ته رسیدلو راز تقوا ده. قرآن کې مونږ ته بار بار رب العالمین وایي یا ایها الناس اتقوا ربکم. لفظ د ناس په عربي کې داسې یو لفظ ده چې هغه هر انسان ته شامل ده، که هغه نر ده، که هغه ښځه ده، که هغه وړوکی ده، که هغه لوی ده، که هغه پښتون ده، که هغه انګریز ده، خو چې د انسانیت وي، روح پکې انسان وي. یا ایها الناس اتقوا ربکم، د خپل رب نه وویریږئ. لنډې اشارې ورته کوم. که غواړئ چې کامیابه اوسېږئ، منزل ته رسېدل غواړئ، همیش د الله ویره ځان سره کوي. دویمه خبره، الحمدلله دا د خوشحالۍ ځای ده ظاهرا چې موږ تاسې نن فارغېږو، تاسې د دې پوهنځي نه د دې پوهنتون نه ځئ. زه یقین لرم چې د ما او د تاسې اوله ورځ ده د لیدلو، خو زه خفه یم، ځکه دغه یو اتیا ګلان د موږ نه ځي. دغه شان محترم رئیس به خفه وي، استادان به خفه وي، خو دا دستور ده. تاسې فارغېږئ نه،
تاسې ته یو بل غټ مسؤلیت در سپارل کیږي. اوسه پورې تاسې متعلمین وئ، آزاد ځوانان وئ، اوس تا پورې د انجینر لقب او نوم ولګېده. محترم محصله، ته ځان وړکی مه ګڼه، ته د یو فرد نه یې. 4 کاله دې تېر کړل، الله دې د دې برکات درکړي. تا ته یو سپینګیری پلار په کور کې انتظار ده، تا ته یوه زړه مور په کور کې انتظار ده، د تا ورونه انتظار دي، د تا خویندې انتظار دي، تا ته د خوست اولس انتظار ده، تا ته آینده نوی نسل چې ته څه ورکوې هغو ته. نو که یو طرف ته دا د خوشحالۍ مقام ده، خو بل طرف ته دا ډېر د خفګان دی. د تا مسؤلیت او بار نورم دروند شو. اوس به معلومیږي چې دغه پلار غریب 4 کاله انتظار کړی و، بلکې 14 کاله م تعلیم وکړو. اوس به د تاسې پلار ګوري چې ودرېږئ، د ما زوی به اوس څه کوي. اوس به هر قدم په سوچ و فکر باندې اخري. هره خبره چې د ژبې نه وباسې په سوچ و فکر باندې به کلم باندې، کلم چې په ځمکه ګدې په کتابچه، په سوچ و فکر باندې. تا پسې اوس سترګې متوجه شوې، وایي به تاسې راځئ چې د ما زوی 14 کاله تعلیم وکړو، اوس به څه کوي، څه رقم به قدم اخلي. د تا افتخار د رئیس صاحب افتخار ده، د تا افتخار د پوهنتون افتخار ده، د تا افتخار د افغانستان افتخار ده. خدای دې نه کوي د تا په یو وړه غلطي باندې د تا استاد بدنامي، په وړه غلطي باندې شیخ زاهد پوهنتون بدنامي، د تا په وړه غلطي باندې افغانیت باندې داغ لګي. نو اوس نه تا ته سترګې متوجه دي، زموږ دعاګانې در سره دي، د پلارانو دغه ګلانو دعاګانې در سره دي. الله مو خدمتونه درنه واخله، خاص کر د وطن. یو بله خبره، تاسې فارغ شو، د دې مطلب دا نه ده چې زه شیخ زاهد پوهنتونه لاړو د خدای په امان. دلته د تا یو روحاني پلار پاتې شو، لکه څنګه چې هغه سپینګیری پلار په تا باندې حق لري، دغه شان دغه روحاني استاد او مدیر په تا باندې حق لري. څومره احترام او ادب چې د هغه سپینګیري پلار کې، دومره احترام او ادب به د دغه سپینګیري استاد کوي. دا په تا حق هغه هستی ده چې د چا په حق رسول الله فرمایي الجنة تحت اقدام الامهات. جنت غواړي د مور و پلار احترام وکړي. په دنیا کې غواړي چې آینده کې یو نامور انجینر جوړ شي. د خپلو استادانو احترام او ادب کوه. امام سعدالدین شیرازی وایي با ادب باش که بی ادب محروم و گشت از فضل رب. دی الله فضل هغه د مؤدبینو سره وي. هغه چا سره؟ په تا باندې د استاد ادب ضروري ده، په تا باندې د خپل پوهنتون ادب ضروري ده، په تا باندې د هر مشر د دې مونږ او د تاسې د دین حصه ده. تذکیره سره کوو، ځانونه سره پې پوه یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا. هغه مسلمان کافر نه ښیي، هغه کشر مسلمان چې د مشرانو احترام ونه کړي. استاد خو به خامخا کوي. هغه مسلمان چې د خپل مشر احترام ونه کړي، او هغه مشر چې د خپلو کشرانو باندې شفقت ونه کړي، هغه زما امتي نه ده. وعلى كل حال نو د خپلو استادانو سره تعلق ساتئ، دعاګانې ترې غواړئ، پوښتنه یې کوئ. درېیمه خبره،
لیسانس باندې اکتفا مه کوئ. لکه څنګه چې رئیس محترم وویلې، علم دا سمندر ده، تاسې اوس هغه څنډو ته ورکوشولی. اگر که د مونږ وطن په هر لحاظ وروسته پاتې ده، 40 کلنو جګړو ډېر ځپلي یو په هر میدان، خو الحمدلله چې مسلمان یو. دا د افتخار ځای ده چې مونږ تاسې مسلمان یو، آزاد یو، د یو واحد قیادت لاندې نن سبا ژوند تیرو. نو محترمو ګلونو، د تاسې تعلیم اوس شروع سو. په دنیا کې لیسانس تعلیم نه ده، هغه ډېره کمه مرتبه ده. ما په فکر تعلیم اوس شروع کیږي، ماسترۍ نه تعلیم شروع کیږي، بیا پی ایچ ډي ده، دکتراوې دي. په دې باندې اکتفا مه کوئ. دې کې شک نشته مشکلات سته. فارسیوان وایي کار مشکل به اراده محکم آسان می شود. اراده وکړه ځوانه، ای محصل ځان ته یو هدف کېده، یو مقصد کېده، الله به دې ورسوي. کیدای شي د تاسې ډېرو ملګرو په دې 14 کلن جریان کې همت له لاسه ورکړی تللی وي. 2 ملګري یو ځای مکتب ته لاړ شي، یو 8 کې وځي، بل را روانې 10 ته، بل 12 نه فارغ شي، بل هغه د الحمدلله تاسې همت وکړو نن 14 ته راورسېدی. مخکې تعلیم ته ملا وتړئ. لکه څنګه چې رئیس صاحب وویل، هغه انسان، هوښیار انسان، کامیاب انسان مثبت او پازیټیو پوینټونه راخلي، منفیاتو پسې مه ګرځئ. د موږ د معاشره چې ناکامه ده، وروسته ده، موږ د دې په ځای چې مخکې قدم واخلو شاته روان یو. د دې په ځای چې د یو چا مثبت او خوبي بیان کو، منفي او نګیټیو غلط ځای ته یې ګوته نیسو. به هر حال خبره لنډوم، مشکلات به وي، اقتصادي مشکلات دي، هر کم مشکلات سته، دې کې شک نسته. خو لکه څنګه چې مقابله وکړه، دغه منزل هم پاس کو، دغه شان مخکې لاړ شي. تاسې د وطن سرمایه، دا د ژوندیو خلاصه کوي، آینده نسل هغه مونږ تاسې ته انتظار ده چې ودرېږي، مونږ تاسې هغو ته څه پرېږدو. راځئ نن نه عزم وکړو. پلارانو ته هم دا هیله کوو چې خیر د 14 کالم تکلیف وکړو، نور هم دغه زمان لږ تشویق کوي، لږ نور هم دا خرچې برداشت کوي. خدای به حالات سم کړي، خدای به دغه اقتصادي مشکلات حل کړي، خدای به دغه وطن په خپلو مټو باندې ودروي. 20 کاله په پردیو مټو پراته وو. شاعر وایي د چنار په شان په خپلو مټو زور که. راځئ د نبات په خپلو مټو، په خپل اقتصاد، په خپل انکم باندې اخته یو، خدای به مخکې بوځي. 20 کاله په پردیو مټو باندې لاسونه اچولي وو، یو ځل یې رانه لرې کړل، ختم شو. که نه محترمو ګلانو، 4 کاله مخکې تاسې راغلی وئ، دلته حکومت و، دلته نور خلک و، هغه محصلین دي، هغه استادان دي، هغه حال ده، هغه سټیج ده، سټیج هغه لاسپیکر به وي. لیکن هغه دنیا پرون په عربونو ډالر را لېږل، د ما او د تا په نوم باندې نن یې نه رالیږي، خپلې خو دې نه راکوي، د ما او د تا حق هغه هم رانه په زور اخلي. لږ د خپل ذهن کې کار وکړو. ولې؟ دغه محصل خو پرونی محصل ده، دغه استاد او رئیس خو پخوانی رئیس ده، دغه سټیج هم هغه سټیج ده. خیر ده که نن ډرایور بدل شو، ایا تا د ډرایور سره کوله که د ولس سره دې کول؟ که د ولس سره دې کول خو هغه ولس ده، هغه محصلین دي، هغه امام ابو حنیفه رحمه الله حال ده، هغه لاسپیکر ده. نه دلته اهداف دي. وعلى کل حال مونږ په خپلو استادانو باندې، مونږ په خپل رئیس باندې، مونږ په خپلو شاګردانو محصلینو باندې افتخار کوو. تاسې دې مونږ خپل یې، پردي ټول لاړ،
پردی هغه څوک چې اسمان او سپوږمۍ ته میزایل لیږي زه به یې څه کوم ما ته په کار کیږي رئیس محترم د ما ته په کار کیږي د ما هغه سپینګیری په کار کیږي زه د ده په کار کیږم نو زه د خپل امارت او د سرپرست حکومت لخوا نه د شیخ زاید پوهنتون د یو خادم په حیثیت باندې د پوهنتون ټولو رئیسانو ته ټولو انجینرانو ته خاص کر تاسې انجینرانو ته د تاسې برکت ته چې نن په دې بلډینګ کې ناست یو په دغو سپین ږیرو استادانو برکت ته چې نن په اسمان کې 100 منزله پاس کیږي نن چې مونږ د کومې کعبې نه طواف کوي مسلمانان هغه د تاسې انجینرانو برکت سره جوړ شوی انجینري پوهندسي ډېر لوی کمال ما په خیال د مونږ په پیغمبرانو کې نوح علیه السلام ته الله انجینري ورښودله لګیا به و لرګي به یې ویل کښتۍ یې جوړه کړه هم نجار و هم انجینر و ځکه خو فکر ورسره وکړه خلکو به پسې خندل وای پرون پیغمبر وې کنت نبیا وصرت نجارا اوس د نجاري دې شروع کړه ملا صاحب محترمو تعلیم مخکې ده مخکې به قدم اخلی یو متل را په زړه شو انګریزي متل درته وایم انګریزي کې ده څه وایي the teachers open the door then you will go by yourself الله مو دغه خوارۍ قبولې که انشاءالله امارت د دغه وطن بچیان دي د تاسې د ازادۍ دپاره قربانۍ ورکړې د تاسې له برکته نن د قوشتې کانال شروع ده د قوشتپې کانال داسې کار روان ده الحمدلله انجینر د دې خاورې بچی ده هغه ادنا کارکونه او مزدور د دې خاورې بچی ده رهبر او قاید څارندوی محترم لا برادر اخوند خپله ده دغه یو مقصد ده وای افغانستان آزاد شو اوس د ما مقصد دا ده چې د قوشتې کانال کې د آمو سین اوبو جپې راووی بس خارجي انجینران آفرونه ورته کوي مونږ یې فری کار سره کوو وای د ما د خپل وطن انجینران نسته ولې دا 10 کاله چې شیخ زاید پوهنتون کې استادانو ټریننګ کړل هغه به چیرته کار کوي دوی به دغه شی جوړوي ښه به یې جوړوي په خوان به یې جوړوي عبادت یې ګڼي خپلې وطن ده خپلې خاوره ده خپلې اوبه دي اما بلډوزر یو شی پکې خارجي ده بلډوزر خپار دغه ماشینري خارج اب هم خدای وخت راولي دا د ما افتخار ده د تاسې افتخار ده انجینر صاحبانو رئیس محترم دا د تا افتخار ده چې نن د قوشتپې کانال چې 15 کاله کې به هغه کېدو لیکن شپه و ورځ 3 ګروپونه کار کوي دې دپاره چې زر دغه شی سر ته ورسیږي د مونږ خوار ولس دردېدلی اولس تږی اولس تږې خاورې هغه خړې خاورې چې ووینې دا مړې شي په اوبو باندې به هر حال محترمو منفیاتو پسې مه ګرځئ تبلیغاتو پسې مه ګرځئ والله العظیم د تا عزت په دې خاوره کې ده دې کې شک نسته چې پیسې خواهشات به په خارج کې ډیر وي بعضې انجینران فیسبوک او دا سوشل میډیا کې داسې غلط کمنټونه کوي لیکن غریب دینه نه خبر چې دغه د ما خپل پرتوخ کل دي ځان بې عزتي باندې نه خبر د تا عزت ای ځوانه په دې وطن کې ده د تا عزت د دې رئیس سره ده د تا عزت د دې جي سره ده د نوي حکومت سره ده که نه ډېر داسې نران ځوانان دي عزتمن استادان پوهندان غریبان مونږ پې خفه یو د تبلیغاتو نه متاثره دي خارج کې اوس
په ډېر ذهني ټینشن کې وي. ای محصله که دا ټوله دنیا سره زار شي، تی بادشاه چې په ډالرو پسې راکښېنې، خو تا د دې شپې خوب نه وینې، ته به یې څه کوې؟ دغه خلک خو چې لګیا دي پیسې ګټي راحت دپاره، د دې دپاره انجینر صاحب چې زه لږ په راحت باندې یم، زه لږ خوشحاله یم، زه لږ آرام یم. والله العظیم په دې شیانو کې آرام نشته. ته چې د شپې کوم په سکون باندې خوب کوې، د امریکې بادشاه دا خوب نشي کولی. ته سر کېږدې په امن باندې سهار راجګ شي. د تا پلار د تا مور چې په کومه خوشحالي احساس کوي او خوب کوي، دا د دنیا خلکو سره نشته، دا پیسهدارانو سره نشته. خیر پیسه هم ضرورت ته د دنیا، خو دغه وطن کې د تا عزت پروت ده. به هر حال خبرې لنډوو، بیا مبارکي در کوم محترم رئیس صاحب ته، والدینو ته. رب العالمین نه سوال کو چې تاسې د دې خدمت مصدر وګرځئ. موږ انشاءالله د شیخ زاید پوهنتون د خادم په صفت باندې تاسې خو رانځئ، د موږ به دغه کوشش وي که د الله مدد و، د خپلو مشرانو او دغه رئیسانو و استادانو همکاري وه، انشاءالله د وطن د غټ غټ کانالونه لکه د قشتپې کانال، غټ غټ برقي برېښنایي ډیمونه، دا به انشاءالله تعالی دغه محصلین به ورځي، دوی به پروژې، دوی به نقشې ورته جوړوي. موږ خارجانو باندې ځان نه بسیا کوو. د ما دغه لیسانس د دنیا په یو پوهاند زه نه ورکوم. لیسانس استاد محترم خلاصه کوي، د دنیا پوهاند به زه څه کومه چې ما ته یې ګټه نه رارسي، د ما وطن ته یې ګټه نه رارسي، چې راځي په خپل وطن کې زر کوی تنخواه وي، د ما وطن ته چې راځي $1,00,000 تنخواه اخلي. خیر خبرې را لنډوو، یو بله هیله درنه کوم. د محترم رئیس انجینر همایون صاحب له طرف نه، د محترم رئیس صاحب له طرف نه، د استادانو له طرف نه، کیدای شي دا 4 کلن مزل کې تاسې تکلیف رسېدلی، بخشش ورته وکړئ. لکه د موږ د دین مسله ده، د بنده حق نه بخل کېږي. شاګرد که ته خپل استاد و نه بخې، دغه استاز الله نه بخي. د زړه نه بخشش ورته وکړئ. او بعضې هغه مشکلات چې تاسې په دې 4 کلن مزل کې ورسره مخ شوئ، د کاغذ پر مخ باندې، د واتساپ په ذریعه باندې مخامخ راسئ موږ سره شریک کړئ، سبا بله ورځ کال بعد. د دې دپاره نه چې خدای نخواسته رئیس صاحب کې عیب ده، کمزوري به وي، موږ به یې ور یاد کړو چې راځئ دا کمزوري حل. په دې پوهنتون رهبري کې به غلطي وي چې د آینده نسل سره موږ هغه مشکل حل. تاسې خو هغه مشکل وګالل، کامیاب شوئ. هغه غریبان خو اوس را روان دي چې د هغو دغه لارې هوارې کړو، دا مشکل ورته حل کړو. نورم الله رب العالمین ته سپارم، الله مو کامیاب او کامران لره.